مولانا مفتی مراد سعید صاحب او مولانا فضل الرحمن صاحب دواړو ته مبارکباد وایم. बस बस अब हम बर्दाश्त नहीं कर دوستانو مراد سعید صاحب چې دی هغه خو زموږ پخوانی لیډر دی، خو مولانا مفتی فضل الرحمن صاحب چې هغه زموږ سره کوم شمولیت کړی دی، کوم پارټۍ ته راغلی دی، نو هغه ته خو موږ په دواړو لاسونو سلامونه کوو. دوستانو مراد سعید صاحب پکې ګیره مبارکه پرېښوده، دا یې د نرتوب کار کړی دی. دوستانو په سوشل میډیا باندې بیګا راشي دا خبر وایرل چلیږي چې مراد سعید صاحب هغه ګیره مبارکه پرېښې ده او میدان ته راووت بیا. نو آیا دا رښتیا دي او که دروغ دي؟ دوستانو پوره معلومات به تاسو سره زه شیر کوم، خو دوستانو د هغې نه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو در سره لایک کړئ او ډېره ډېره مهرباني، خوشحاله آباد اوسئ.